سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. جوزجان کې د افغان غاز شرکت مسؤلین وایي چې په هر 24 ساعتونو کې 650,000 متر مکعب غاز استخراجوي چې ورڅخه راغلي برېښنا بیا په همدې او بلخ ولایتونو کې د صنعت برخه کې لګول کیږي. افغان چارواکي وایي چې هلمند کې د کجی بند 90 سلنه چارې بشپړې شوې دي. د مسؤلینو په وینا د 2022 کال د اپریل میاشتې پورې به د کجی بند 3 واړه توربینونه فعال شي چې هم مهاله به 100 میگا واټه برېښنا تولید کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتين د عمران خان د تېرې ورځې څرګندونې غندلې او هغه افغان ملت او پښتون ولس ته سپکاوی بللی. نیویارک ټایمز د امریکا د متحده ایالاتو یا پینټاګون د شمیرو پر بنسټ لیکلي چې له 2014 راوروسته 5 کالو کې امریکا په 3 اسلامي هیوادونو افغانستان، عراق او سوریې کې 50,000 هوایي بریدونه ترسره کړي دي.